الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. په تیر درسونو کې مونږ د ایمان په باره کې خبره شروع کړې وه چې ایمان شپږ ارکان لري. په شپږ ارکانو کې د ټولو نه مهمترین او اولین رکن چې دی هغه ایمان بالله دی. او ایمان بالله کې مونږ تاسو ویل چې مونږ به 15 خبرې پکې کوو، 15 شیان به وایو. په هغې کې 4 خبرې مونږ تشریح کړې وې چې اول الله پاک موجودیت دی، چې الله پاک موجود دی، او د هغې تشریح هم کړی چې الله پاک موجودیت انسان په اعمالو څه قسم اثر لري. او دویمه خبره مونږ دا کړو چې د الله پاک معرفت او شناخت حاصلول، د الله پاک کوم صفات چې دی هغه چې کوم ځان معرفي کړی د هغې باره کې مونږ او تاسو یو څو صفات ولوستل چې هغه علم و عظمت و قدرت و لطافت او حکمت. دا خبرې مو ولوستلې. او د هغې نه وروسته درېیمه خبره دا وه چې الله پاک چې د دومره لوی صفاتو او کاملو صفاتو خاوند دی، بس یوازې همدی د دې عبادت وړ دی، همدی مستحق دی چې عبادت وشي، همدی د دې مستحق دی چې هغه ته رکوع او سجده وشي، د هغه نه غوښتنه وشي، د هغه نه سوال وشي، د هغه سره مینه او محبت وساتلی شي. او د هغې نه وروسته 4مه خبره مونږ دا کړې وه چې د کائنات چې څومره لوی کائنات دي، فلکیات ده او هغه وړکې ترینه جزویه چې هغې ته اتم ویل کېږي، د هغې او د دې دواړو ساختمان سره یو شانت دی. هغه چې کوم یو نظام پکې حاکم دی، دغه نظام په خپله په اتم کې قائم دی. او د خپله د کائناتو کې چې دا څومره زرګونه کلونه تیر شي، میلیونه کلونه تیر، ټول په یو نظم او ډسپلین باندې کار کوي. نو داسې معلومیږي چې د دې کائناتو خالق او مدبر او چلونکی صرف یو ذات دی چې همدغه ته ویل کېږي توحید. نو قل هو الله احد چې مونږ او تاسو چې الله واحد لا شریک دی، هغه دغه دی چې د کائناتو خالق، چلونکی، تدبیر کوونکی، پیدا کوونکی صرف یو ذات دی. او دغه توحید دی مونږ او تاسو د ایمانیاتو یو مهم جز دی چې الله پاک صرف یو. پرون مونږ مثالونه ورکړه. الله پاک فرمایي که چېرته په دې کائناتو کې لږ یا یو یا دوه یا پر ځینې دې نه ډېر خدایان وی، نو اوس به دا کائنات ټول سره ړنګ شوي، ټول به سره تباه شوي. ځکه هر خدای به کوشش کولو چې عرش ونیسي، لوی عرش چې کوم د کائناتو د تدبیر دپاره جوړ شوی دی، نو خامخا به دا کائنات ټول تباه شوي، ټول به برباد شوي. نو داسې معلومیږي چې دا کائنات په خپل نظم او ډسپلین چې روان دي تر اوسه پورې، نو د دې خالق او تدبیر کوونکی صرف یو ذات دی. دا 4 خبرې مو مخکې کړې وې. اوس نن کوم شی چې موږ او تاسو په دې درس کې وایو هغه دا دی چې دغه ذات چې د دومره لوی او کاملو صفاتو خاوند دی، د همغه یوازې د عبادت مستحق دی، هغه یو ذات دی. پس د دې ذات سره د انسان تعلق باید داسې وي چې د سره محبت ولري، مینه ولري، د هغه نه امید وساتي، او د هغه نه په خوا کې د امید ساتلو په خوا کې ویره امتنه وساتي. ځکه الله جل جلاله که د یو خانه رحیم دی، غفور دی، مهربانه دی، لطیف دی، خو د بل خانه دا خبره هم شته چې هغه زورور او زبردست قهار و جبار ذات دی، عزیز ذات دی. نو دا دواړه شیان په نظر کې نیول پکار دی چې هم دې ته توجه پکار دی چې انسان د الله پاک سره محبت او مینه ولري او د هغه سره تعلق وساتي. د بلې خوا نه ویره او ترس هم په زړه کې داسې نه چې زه داسې یو کار وکړم چې الله پاک په هغې باندې په قهر شي، په هغې باندې په غوسه شي او ما د ټولو شیان نه خلاص کړي. په دې خاطر د الله پاک جل سره د موږ تعلق باید 2 قسمه وي. یو خانه دا چې موږ او تاسو د الله پاک سره محبت ولرو، او په خوا کې تنه دا امید هم ولرو چې الله پاک مهربان دی. که زموږ د غلطي کېږي، سهو کېږي، خطا کېږي، نو الله پاک زموږ خالق دی، مالک دی، هغه په دې خبرو باندې پوهېږي، نو موږ او تاسو ته عفو او بخشش کوي. خو د دې سره په خوا کې دا ویره هم راسره وي چې موږ نه داسې یو عمل ونه شي، د یو کار رانه ونه شي چې په هغې پاک الله پاک خفه شي، په هغې باندې په غوسه شي، په قهر شي، او موږ ته یو دم داسې یو کار را باندې وکړي چې بیا د هغې هېڅوک هم معانیت او مخه نشي نیولی. نو 5مه خبره په ایمانیاتو کې دا ده چې موږ به د یو خانه الله پاک سره محبت ساتو، مینه ساتو، او د بل خانه به هغه ته امید هم ساتو. خو د دې دواړو په خوا کې به موږ خامخا ورسره دا وي چې ویره به هم ترې نه ساتو، خوف هم راسره وي، داسې نه چې الله پاک د موږ نه داسې یو کار وشي چې په هغې باندې په غوسه شي. اوس د دې دپاره چې دا مسله لږ واضح شي، اوله خبره خو دا ده چې د مؤمن
خپل محبت ساتل د الله پاک سره دا د یو د فرضي شیان نه دی. د الله پاک سره مینه مساتل دا د مؤمن صفت دی. ځکه قرآن عظیم شان کې راځي چې هغه کسان چې مؤمنان دي اشد حبا لله، د هغوی محبت به د ټولو شیان نه زیات د الله پاک سره زیات دي. یعنې د مؤمن په صفاتو کې یو صفت دا دی چې د هر چا نه به زیات د الله پاک سره مینه او محبت لري. نو ځکه وایي چې اشد حبا لله، د مؤمن یو صفت به دا وي چې الله سره به ډیر زیات محبت لري. دویم آیات په سوره توبه کې راغلی دی. الله پاک جل جلاله فرمایي چې که چېرته تاسو ته تجارت، تاسو ته کورونه، تاسو ته زندگی، تاسو دا ټول شیان احب من الله ورسوله، که چېرته دا شیان، دا تجارتونه، دا کورونه، دا ماڼۍ، دا بلډینګونه، دا سرمایه او دا د دنیا ټوله زندگی تاسو ته د الله او د رسول نه ګرانه وي، یعنی د دې ګرانښت زیات وي نسبت الله او رسول ګرانښت ته، نو څه وکئ به تاسو انتظار وباسئ د الله پاک د عذاب. یعنی تر دې اندازې پورې چې که چېرته د دنیا سره د انسان محبت د الله پاک د محبت نه زیات شي، نو هلته وایي چې تاسو انتظار د دې خبرې وسئ حتی یأتي الله بامره، چې الله پاک په تاسو باندې خپل عذاب نازل کړي. نو معنی یې دې نه دا شوه چې مؤمن اول صفت دا شو چې الله پاک سره به اشد حب الله، زیات محبت به لري. او د دې زیات محبت په خوا کې دا چې د دنیا د شیانو سره محبت لري، مینه به لري سړی. دا ضروریات د انسان، اولاد دی، ښځه ده، مور پلار دی، زندگی ده، کور دی، وطن دی، د ټولو سره به سړی مینه لري. خو دا مینه به د الله او د رسول د محبت نه زیاته نه وي. ځکه هلته وایي احب الی الله، دا که دا شیان تاسو ته د الله او د رسول نه زیات محبوب وي، نو هغه بیا جرم دی، هغه بیا ګناه ده. نو بیا تاسو انتظار د دې خبرې وباسئ چې الله پاک په تاسو باندې عذاب را نازل کړي. نو ځکه د مؤمن صفات دلته دوه شیان بیان شو. یو دا چې د الله سره به د ټولو نه زیات محبت لري. دویمه خبره دا شوه چې دا د دنیا څومره شیان چې د انسان په زړه کې ځای لري، لکه اولاد، ښځه، کور، وطن، دا ټول شیان انسان ته محبوب دي. انسان د دې شیانو غیر ممکن نه دی چې زندگی وکړي. خو د الله او د رسول محبت په دې باندې غالب وي، په دې باندې به زیات دي، یعنی هغه محبت به زیاتې نسبت دی. اوس دا دوه شیان شو چې مؤمن صفات شو. اوس راځو دې خبره ته چې دغه محبت او دا خوف او رجا چې کوم یې ورته ویل کېږي، دې اصلي ګټه څه شی ده؟ زمونږ په ایمانیاتو کې، زمونږ په اعمالو کې، زمونږ په د کردار او سیرت جوړولو کې د دې خبرې څه رول دی چې موږ او تاسو وایو چې الله پاک سره سړی محبت ولري. نو د دې محبت ګټه څه شوه؟ الله پاک نه د سړی امید ولري، د امید ګټه څه ده؟ او د الله پاک نه د سړی خوف ولري، نو د خوف هغه ګټه څه ده موږ ته چې موږ او تاسو په زندګۍ کې هغه محسوسه کړو. نو نن په دغه خبره باندې موږ کوو چې دا محبت او مینه او په خوا کې دا خوف او رجا دا خپله د انسان په اعمالو باندې اثر لري. زه تاسو ته صرف یو څو مثالونه وایم، دې مثالونه تاسو ته واضح کړي. زمونږ او تاسو په دې امت کې ځینې اولیاء الله تیر شوي، ځینې داسې بزرګان تیر شوي، داسې کسان تیر شوي دي چې د هغوی صرف نوم واخیستلی شي سړی ورته احترام کوي. ځکه هغوی داسې خلک تیر شوي په دې امت کې چې هم مفسرین دي، هم محدثین دي، هم مجاهدین دي، هم صوفیان دي، هم زاهدان دي. هر صفت چې وایي الله پاک دې خلکو ته ورکړی دی. خو د دې خپله قصه تاسو واورئ، بیا سړي ته پته لګېږي چې اصل خبره څه ده. د عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه دا د امام اعظم رحمت الله شاګرد دی، او دا داسې سړی تیر شوی دی چې هم مفسر دی، هم محدث دی، هم فقیه دی، هم زاهد دی، هم مجاهد دی، چې څه صفات یو مکمل انسانی هغه ټول صفات په دې سړي کې موجود دي. په دې امام کې امام عبدالله بن مبارک داسې شخصیت تیر شوی دی چې خالي نوم یې واخیستل شي، هر سړی ورته احترام ساتي. حتی د امت د اولیاو په غټ ولی دا تیر شوی دی. دی خپله قصه کوي. ګوره دې قصه تاسو واورئ د دې په باره کې چې الله پاک سره د انسان محبت څومره رول لري. دی خپله وایي چې زه چې کله ځوان وم ما به مونځ کولو، هسې د اسلام سره مې تعلق او هغه و، ځکه ما سبق هم ویلی او درس مې ویلی، په دې شیانو پوهېدم. خو دغه خبره ما ته نه وه معلومه چې د الله پاک سره د محبت اثر د انسان په اعمالو کې څومره زیات دی. دی وایي چې زه ما یو تعلق د یو جلۍ سره جوړ شولو او د هغې سره مینه او محبت پیدا شولو. نو کله کله به ما او د جلۍ سره لیدل، خبرې به م سره کولې. ویل یو ورځ باندې ماښام مونځ ما وکړې، د ماښام د مانځه نه بعد چې هوا لږ تیاره شوه، نو زه ورغلم د جلۍ کور ته. دا جلۍ د بام په سر باندې راپورته شوه چې دا کوم بام و. زه لاړم د دیواله خوا کې لاندې ورته ودرېدم، هغه پاس ناسته وه، زه لاندې وم او خبرې م سره کولې. نو ما داسې فکر وکړ زه ماښام مونځ دی، د ماښام مانځه نه تر یو څو دقیقې خبرې به وکړو، د هغې نه وروسته به زه مانځه ته لاړ شم. ویلې په دې خبرو کې موږ دومره غرق شو، دونه اوږده شوه دا خبره چې اذان وشو.
چې کله اذان وشو نو ما سره خو تصور دا و چې ماسخوتن اذان دی ځکه ماښام مونځ ما کړی ماسخوتن اذان به وي نو بس زه به لاړ شم مانځه ته نو هغې ته مې ورته وویل زه ته لاړه شه کور ته او زه جومات ته ځم مانځه ته نو چې کله مانځه ته راغلم زما تصور خو دا و چې دا به د ماسخوتن لمونځ وي خو چې کله جومات ته لاړم نو په جومات کې چې کله ورسم دا د سحر مونځ و یعنی موږ د ماښام مانځه نه نیولې ماسخوتن مونځ هم تېر شو اذان هم تېر شو جمع هم تېره شوه ما هېڅ نه دی اورېدلي چې اذان څه وخت شوی ځکه په دې مینه او محبت کې موږ دومره غرق شوي وو چې د ماسخوتن اذان هم وانه ورېدو مونځ هم پاتې شو هر څه پاتې شو چې زه جومات لاړم ګورم چې جومات کې د سحر 2 رکعاته مونځ دی هلته زه پوه شوم چې موږ د ماښام د مانځه نه نیولې تر سحر مانځه پورې په دا 2 پښو باندې ولاړ یو نو ویلې چې زه کله مسجد ته لاړم او هلته زه پوه شم چې د خو د ماسخوتن مونځ نه بلکې دا د سحر مونځ دی نو د سحر مونځ دی نو ما ته تصور هلته پیدا شو زه بیا دې خبرې ته متوجه شم چې دا د انسان سره مجازي محبت دغه د نارینه او د زنانه محبت دومره اثر لري دومره رول لري د انسان په کردار باندې دومره اثر لري چې د ماښام مانځه نه ته نیولې تر سحر مانځه پورې سړی په 2 پښو ولاړي نه ما د خستګۍ احساس وکړی نه ستړی شوم نه وږی شوم نه تږی شوم هیڅ مې تصور ونه شو کړی نو هلته ما فکر وکړی چې که چېرته د دې کائناتو د خالق سره د دې کائناتو د رازق سره د عزیز ذات مقتدر او د عظیم ذات سره سړي تعلق پیدا شي نو د هغه به د محبت درجه څه او هغه به د اعمالو کې بیا څه نو ځکه موږ پرون درس کې یو اشارتن وکړه چې کله د الله پاک سره د انسان محبت او مینه پیدا شي او هغه خپل محبوب وګڼي ځکه چې د مؤمن صفت دا یو صفت دا شو چې اشد حبا لله د الله سره به زیات محبت لري نو چې د انسان د نارینه د ښځې په محبت کې او ښځه د نارینه په محبت کې دومره غرق شي چې د ماښام مانځه نه په یو خبرې تر سهاره ولاړي نو ته فکر وکړه چې یو سړی د الله په محبت کې غرق شي او د الله محبت ورته حاصل شي نو دته به د تهجد مونځ څه مشکل دی دته به دا روژه څه مشکل دی ځکه د ماښام د مانځه نه تر سهاره پورې دی وږی تږی نه تږی شو نه وږی شو نه ستړی شو نو داسې معلومیږي چې دا محبت د انسان په اعمالو کې دومره رول لري چې کله دونه رول لري نو د الله او د رسول محبت او هغه حقیقي محبت دی ځکه چا چې د هغه سره محبت پیدا شو الله پاک د خپل ټولو رحمتونو دروازې ورته خلاصي د هغه سره عزت شته د هغه سره پیسې شته مقام ورسره شته عزت ورسره شته او دا چا سره چې ستا مجازي محبت دی د سره خو هېڅ هم نشته دا یو قصه شوله دوی یعنی عبدالله مبارک صرف د یو خبرې په عملي کېدلو کې الله پاک دته د ولایت درجه بیا ورسته ورکړه ځکه دی پوه شو د دې نه عبرت واخیستو د هرې واقعې او د هرې هغه نه موږ او تاسو باید محبت هغه واخلو درس او سبق واخلو چې دا کوم زندګۍ کې موږ ته کوم واقعات راځي موږ او تاسو دې نه درس واخلو چې د دې اثر څه شی دی نو دا د یو خبرې اثر چې عبدالله مبارک واخیستلو چې د یو مجازي محبت په نتیجه کې یو سړی د ماښام مانځه نه تر سحر پورې په 2 پښو ودرېدلی شي نه احساس د لوږې نه احساس د تندې پر طرف پیدا کېږي نو چې سړی کله د الله د حقیقي محبوب سره د حقیقي رازق او مالک سره محبت پیدا شي نو بیا هغه ته روژه نیول څه مشکل نه به تږی کېږي نه به وږی کېږي بلکې احساس د خوشحالۍ به کېږي رسول الله صلی الله فرمایي وایي چې کله زه په مانځه باندې ودرېږم نو دا لمونځ د ما دپاره قرة عین لی زما د سترګو یخوالی دی ځکه د خپل محبوب سره د انسان تعلق پیدا شي د قرآن عظیم شان کې مفسرین یو واقع لیکلی ده چې کله موسی علیه السلام کویتور ته لاړلو په کویتور کې چې کله الله پاک هغه کوم ځای کې چې هغه ونه وه او د ونې لاندې چې دی ولاړ و د الله پاک وحی ورته شروع کړه خبرې ورته شروع کړې نو الله پاک صرف یو پوښتنه ترېنه وکړه د موسی علیه السلام نه چې دا ستا په لاس کې څه ده چې دا لاس کې دې نیولې هغه امسا وه نو موسی علیه السلام ورته هي عصا یا الله دا خو زما امسا ده نو موسی علیه السلام اوس ورته شروع وکړله چې ای الله دا امسا دا کار کوم چې په دې باندې زه کله تکیه کوم او کله چې کوم زناور چې شی راشي په دې باندې زه د هغې نه ځان ساتم او خپل حیواناتو ته خپل څارویو ته په دې باندې د ونو نه دا پاڼې راکش کوم دا خبرې همداسې اوږدوله ورو ورو اوږدوله مفسرین لیکي د دې آیاتونو لاندې چې اصل مسله دا وه چې د الله او د موسی علیه السلام ترمنځ د محبت خبره او د مینې خبره وه او کله چې د مینې او محبت خبره راشي نو که نارینه یې د خپله خبره همداسې اوږدوي د خپل محبوب سره او که زنانه یې چې د انسان د راینه سره محبت پیدا شي دا خبره اوږدول غواړي که داسې تاسو کېدای شي داسې لیدلي چې کله کوم دوه هلک او جلۍ په منځ کې کوم محبت دي نو چې په ټلیفون خبرې وکړي تر ساعتونه خبرې کوي په ځان هم پوه نه وي چې دا وخت څنګه تېر شو چې کله ساعت وګوري او کله مو ټلیفون وګوري چې څونه پیسې مصرف کړي او څونه وخت یې مصرف کړی دی دې وجه اصلي دا ده چې دا محبت د انسان په کردار
کې د انسان په عمل کې رول لري. نو ځکه د ایمان یو جز دا دی چې د خپل محبوب سره، د خپل الله سره، د خپل خالق سره، د خپل مالک سره، د خپل رازق سره سړی محبت پیدا کی، مینه پیدا کی. نو د دې په نتیجه کې به هر کار چې په تا باندې عملي کیږي هغه درته اسانه وي. अब बिल्कुल दासी چې ته به خوشحالېږي په ځای د چې ته د خفګان احساس وکړې، د خستګۍ احساس وکړې، بلکې تا ته به خوشحالي پیدا کېږي، په زوره بیا کوي. په دې باره کې صرف یو قصه مولانا اشرف علي رحمت الله د هندوستان یو ډېر مشهور عالم تیر شوی دی. 1100 کتابونه یې لیکلي په فقه کې، په حدیث کې، په تفسیر کې. یعنی مشهور عالم چې د هندوستان څومره علما تیر شوي دي حدیث او د تفسیر، دا ټول د دې سړي شاګردان دي. د خپل یو واقعه په هغه کې لیکي، لیلا او مجنون قصه موږ او تاسو ډېره مشهوره ده. خلک دا ټول یو غیر شروع کړی چې لیلا او مجنون د محبت یو مثال دی. دې په باره کې لیکي د لیلا او د مجنون د محبت په باره کې ویلي یو وخت لیلا مریضه شوله او ناروغه شوه. نو هغه چې کله روغه شوله نو هغې خیرات وکړه، په خپله صدقه وکړه. نو اعلان یې وکړه چې زه خپله وریژې پخوم یا پلاو پخوم او خلک دې راځي او زه په خپل لاس دې خلکو ته دغه ورکوم. ویل چې مجنون خبر شو، کوم چې په دې باندې معشوق و، نو هغه خبر شو چې لیلا مریضه شوې، بیا جوړ شوې، صدقه او خیرات یې کړی. نو د خپله اکنډولی ځان سره روان کړي او دی هم په دې قطار کې ودرېدلو چې د هر سړی به راتلو، لیلا به په خپل لاس ورته هغه خیرات اچولو. چې کله مجنون راغی نو مجنون ته په ځای د دې چې د کنډولي کې ورته چی واچوي، دا کنډولی راوخته په دې ځمکه کې ورته وویشته، کنډولی میده میده کړې. بس سړی همداسې حیران ودرېدو، خیرات هم سر وخوړو او دی هم پاتې شولو. نو ده دا کنډولي دا یو دا مات شیان یې راټولول، دا کردوړي یو بیا اول مچې کول، بیا به د سترګو داسې پورې کول، دا هر یو کردوړی چې دا لیلا مات کړی و. نو خلکو ورپسې وخندل چې او ظالم زویه، نه یې خیرات درکې، داسې کار یې ته وکړې، کنډولۍ هم درته مات کړې او ته دا کنډولي راخلې او په سترګو یې پورې کوې، به مچې کوې. وایي تاسو خو نه پوهېږئ، تاسو سره لیلا همداسې کار وکړي، د ما سره یې دا وکړي. اصل خبره وایي دغه ده. نو ځکه ایمان چې کله راشي، د ایمان د دغه محبت په نتیجه کې، د دغه مینې په نتیجه کې الله پاک کله په انسان باندې بیا تکلیفونه راولي، سختی پې راولي. کله روژه پې شي، کله زکات پې شي، کله حج پې شي، کله زندان شي، کله وهل شي، کله ټکول شي، کله لوږه شي، کله تنګه شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څومره الله ته سړی نږدې کېږي هغه نه د الله د خوا نه په ده باندې هغه زیاتېږي، امتحانونه زیاتېږي. چې دا محبت اندازه کې چې دا اوس دروغ وایي که دا رښتیا وایي. نو ځکه تر ټولو زیات تکلیفونه په دنیا کې په انبیا علیه السلام تیر شوي، ځکه هغه د الله پاک محبوبان دي. دا محبت الله پاک معلوم کې ځان ته. د ابراهیم علیه السلام وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، د الله پاک محبوب او خلیل ابراهیم علیه السلام. الله پاک فرمایي چې ابراهیم علیه السلام باندې ما ډېر امتحانونه راوسته. اول امتحان دا و چې په خپل کلي کې د اور ته اور غورځولی شو. 40 ورځې د داسې اور په منځ کې دی موجود و چې 6 میاشتې د خلکو لرګي راټول کړي وو. حتی ځینې مفسرین لیکي چې 40 میله داسې او 40 میله داسې دومره غټ اور کې ابراهیم علیه السلام واچولی شو. خو هغه جبرائیل علیه السلام ورته راغی، ورته ویل جبرائیل یم زه، سم خدمت ته ماته. ویل زه تا ښه پېژنم جبرائیل، زه چې چا په خاطر غورځول کې اما ګوري. میکایل علیه السلام ورته راغی چې انا میکایل، زه میکایل یم، سم خدمت ته ماته. ویل زه تا پېژنم چې ته میکایل، تا سره څونه قدرت دی، ته لاړ شه واپس. زه چې د چا د محبت په خاطر د اور غورځولی کېږم هغه ما خپله ګوري. نو 40 ورځې ابراهیم علیه السلام په دې اور کې تېرې کړې او الله پاک ژوندی راوستو. دې نه وروسته الله پاک امر ورته وکړ چې بس کله کور وطن پرېږده، انی مهاجر الی ربی. خپلو کسانو ته ورته وایي چې زه نور د الله په خاطر باندې د خپل کلي او د وطن نه وځم. دې ځای نه مهاجر شو، د عراق نه لاړلو شام ته، د شام نه بیا لاړو فلسطین ته، په وطن باندې ګرځېدلو. دی پرې الله پاک په دې امتحان کې کامیاب کړي او د هغې نه وروسته الله جل جلاله په 78 یا 78 کلنۍ کې دته الله پاک یو زوی ورکړی سر په دونه عمر کې. بیا الله پاک امر ورته وکړي چې دغه زوی چې ما درکړی دی دا اوس حلال که، دا ذبح که، دا قرباني که. ځکه دا امتحانونه یو پر بل باندې. نو ابراهیم علیه السلام چاړه واخیستله، خپل زوی اسماعیل علیه السلام ځان سره مینا ته بوتلو چې په کوم ځای کې قرباني کېږي. هلته یې لاسونه پرې وتړل، پښې په کلک کړې او چاړه پرې راکش کړ. 3 ځلې مفسرین لیکي چې 3 ځلې چاړه پرې راکش کړل. خو الله پاک امر کړی و چاړې ته چې دا به نه غوڅوي. هغه خپل امتحانان پوره کړه. فاتمهن، الله پاک وایي چې هغه ټول امتحانونه پوره کړه. نو وروسته الله پاک څو انی جاعلک للناس اماما، اوس نو ته امام دی د انسانانو دپاره. ځکه تا څومره تا باندې چې تکلیفونه راغله، امتحانونه راغله، هر امتحان تا پوره کړه. نو چې امتحان دې پوره کړې اوس د خلکو
ته امام ګرځي او ته به وروسته دې نه خلیل یې. ځکه نو ابراهیم خلیل الله موږ او تاسو وایو چې د الله پاک خلیل او خاص دوست ته ویل کېږي. دې وجه دا وه چې ابراهیم علیه السلام د الله پاک سره محبت لرلو. یو واقع محدثینو او مفسرینو راخیستې ده چې یو ځل ابراهیم علیه السلام رمه څروله. ابراهیم علیه السلام ډېر زیات مال لرلو، غواګانې، پسونه او وزې او اوښانې زښته ډېر لرل. او ده به چې کله میلمه راغی نو یو میلمه ته به یې خامخا دستي یو څاروی ذبحه کړي، حلال به یې کړي، زتي به ورته کباب کړي. نو یو ځل یو سړی راغی ورته، مسافر راغی، په دې لاره تېرېدلو. دا یو امتحاني خبره وه. نو ابراهیم علیه السلام ته ورغی چې د الله په نامه ده نه یو شی غواړم. نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې ننوځه دې رمه کې، چې هر حیوان ستا خوښ شو، هر څاروی ستا خوښ شو، همغه څاروی د ځان سره واخله، بس ته پکې هغه مه کوه. نو ابراهیم علیه السلام چې کله دا خبره ورته وکړله نو هغه سړی ننوتلو په دې هغه کې، په دې رمه کې، او د رمې نه یو بهترین څاروی ځان ته خوښ کړ او ایسته روان شولو. چې کله روان شو یو څو قدمه چې وړاندې لاړو نو سړي ته ورته وویل چې بیا راشه. نو موږ او تاسو په دې ننني درس کې دا ویلی چې د ایمانیاتو د 5 خبرو نه ایمان بالله کې یو خبره دا ده چې انسان باید د الله پاک سره محبت او مینه ولري او هغه خپل محبوب بنګړي. او د دې فایده دا شوه چې کله د الله پاک سره د انسان مینه او محبت پیدا شي نو معنی دا شوه چې ده ته به هر قسم سخت کار دا به بالکل ورته اسانه شي، بلکې اسانه لا څه کوي چې هغه ته به خوند ورکوي. یو مؤمن چې دغه صفت پکې پیدا شي هغه ته به روژه په ځای د دې چې تکلیف وي هغه خوشحاله وي. که لمونځ کوي، ما درته وایي چې عبدالله مبارک د ماښام د مانځه نه تر سهاره پورې په 2 پښو باندې ولاړو، یو مجازي محبت کې. نو چې د الله پاک سره چا محبت پیدا شي نو دا ټوله شپه تهجد کول، دا ټوله شپه ویښه پاتې کېدل هغه ته څه مشکل دي، ځکه هغه په یو محبت کې غرقي. نو ځکه د مینې او محبت خبره ډېره مهمه ده د ایمان په مسایلو کې، چې که کله هم د الله پاک عز وجل سره د انسان محبت پیدا شي. او بل دا ده چې هغه خو حقیقي محبوب دی، هغه سره ټول اختیارات شته، هغه روزي درکوي، هغه عزت درکوي، هغه جنت درکوي، هغه تا د دوزخ نه ساتي، د دنیا د مشکلاتو نه دې ساتي. چې څه شیان د کائناتو دي د الله په لاس کې دي. او کله چې هغه ستا محبوب شو نو معنا دا شو چې دا ټول شیان ستا په اختیار کې شو. ځکه نو الله پاک جل جلاله فرمایي، یو حدیث شریف کې خود قدسی حدیث دی، ویل چې کله څوک د الله شي کان الله له، نبی الله دی هغه شي. یو حدیث دی بخاری شریف راغلی کړی دی، ته حدیث قدسی وایي، او دا بخاری شریف راغلی کړی دی. الله پاک فرمایي چې څوک ما ته ځان رانږدې کړي په نوافل او فرائض باندې، یعنی ټول فرضونه ادا کړي او د دې فرایضو په خوا کې نوافل هم ادا کړي، نو زه به یې د دوست شم او دی د ما ولی شي. او چې کله ولی شو نو بیا هغه اوریدل به کوي چې کوم یې زما خوښوي، لاس به د زما په شان باندې کار کوي، خوله به د زما په اختیار باندې کار کوي، غوږونه به د ما په اختیار کې. حتی اخر د دې حدیث په هغه کې راځي که دا سړی په ما باندې قسم وخوري چې دا الله پاک به داسې کار کوي نو د ده په خاطر زه کار همغسې کوم، نو هغه قسم د باندې نه اړو. تر دې اندازې چې کله د الله پاک دوستي سړی حاصله کړي، تقرب حاصل کړي، نو بیا الله پاک تر دې اندازې شي چې هغه وایي چې بیا که دی قسم په ما وخوري نو زه هغه قسم رښتیا کوم. نو ځکه چې کوم اولیاء الله دي، کوم انبیاء علیه السلام دي چې کله په الله باندې قسم وخوري چې دا کار به دغسې کېږي نو الله پاک یې همغسې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارک نه چې کومه خبره ووته الله پاک به 100% همسې هغه کار کولو، ځکه هغه د الله پاک دوست و، د الله پاک خلیل و، د الله پاک محبوب. نو په ایمانیاتو کې یو جز دغه دی چې موږ او تاسو د خپل خالق او مالک سره مینه او محبت پیدا کړو. او دا مینه او محبت په هغه صورت کې کېږي چې الله پاک موږ وپېژنو، ځکه موږ صفت بیان کړ. الله پاک دومره علم والا دی، الله پاک د دومره عزت والا دی، قدرت او اختیار او هغه والا دی، نو څنګه دې د سره سړی محبت وکړي؟ الله پاک دې موږ او تاسو دا توفیق راکړي چې موږ په زړونو کې، د موږ په ذهن کې، د موږ په هغه کې د الله پاک محبت ځای ونشي، او د دې په محبت په نتیجه کې الله پاک موږ ته داسې یو مقام او درجه راکړي چې موږ او تاسو د الله پاک دوستي حاصله کړو. او چې کله د الله پاک دوستي حاصله کړه نو الله پاک به زموږ محبوب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.